تیتسو ناکامورا یو جاپانی ډاکټر او د پېښور کای په نامه د یوې جاپاني موسسې چې په افغانستان کې طبي خدمات وړاندې کوي مشر و. ناکامورا په 1980 میلادي کال کې جاپان پرېښود او افغانستان او پاکستان هیوادونو ته د پیس مرض د معالجې لپاره ولاړی. خو هغه ډیر ژر په دې پوه سو چې افغانستان کې وچکالي او د پاکو اوبو نشتون دومره زیات خلک وژني چې د کلینیک د علاج او ژغورلو توان نه لري. نوموړی په افغانستان کې د کاکا ناکامورا یا کاکا مراد په نامه هم مشهور سو. کاکا مراد به تل ویل یو ډاکټر مریضان یو معاینه کوي، مګر د اوبو لګولو کانال د ټول کلي سره مرسته کوي. زه به هله خوشحاله سم چې یو کلی بیرته راژوندی او زرغون سي. کاکا مراد په سوله او نړیوال تفاهم کې د فلیپین رامن مګزیسي جایزه چې د آسیا نوبل جایزه هم بلل کیږي اخیستې وه. جاپاني الاصل ډاکټر ناکامورا چې د ژوند وروستی کال یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني نه د افغانستان افتخاري تابعیت ترلاسه کړ، په هیواد کې یې ګڼ شمېر پروژې پلې کړې. نوموړی چې د جاپاني موسسې PMS سره د رئیس په توګه په افغانستان کې دنده ترسره کوله، په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړې توګه ننګرهار کې ډېرې لویې پروژې پلې کړې. کاکا مراد د جاپان د اوبو لګولو لرغوني تکتیکونه په افغانستان کې بیرته راژوندي کړل. هغه د اوبو د کانالونو په مټ د شاوخوا 1 میلیون افغانانو ژوند بدل کړ. د کاکا مراد له مهمو پروژو څخه په ننګرهار ولایت کې د پاکو اوبو د شاوخوا 1200 څاګانو کښل له 2003 میلادي کال څخه تر 2010 میلادي کال پورې د مروارید کانال چې په ګمبيري دشته کې سلګونه زره جریبه ځمکه خړوبوي جوړول وه. د دې ترڅنګ ښاغلی ناکامورا په یاده دشته کې د باد د مخنیوي لپاره 700 زره ونې کښېنولې او همدارنګه په یاده سیمه کې د خلکو د تفریح کولو لپاره یو لوی پارک، د کابو 15 ډوله میوو فارم، مسجد او داسې نور ګڼ شمېر کارونه وکړل. کاکا مراد 83 کلن و. هغه په پښتو روانې خبرې کولای سوی. د کندز ولایت یو اوسیدونکی چې شاعر او لیکوال هم دی او عرفات نومیږي وایي د یاد شخص د مړینې څخه یوه ورځ مخکې مې ډاکټر ناکامورا ته ډالۍ اماده کړې وه او غوښتل مې چې هغه ته د افغاني کلتور بګړۍ ور پر سر کړم، خو سبا ته خبر شوم چې هغه نور زموږ سره نسته، خو کارنامې یې هېڅکله هم د افغانانو له یاده نه وځي. فریده نیکزاد چې د ناکامورا د وژل کېدو وروسته د جاپان د سفارت مخې ته د هغه د روح خوشحاله ساتلو لپاره ورغلې وه او هلته یې شمې بلې کړې وې، وویل ډېره شرمنده یم. کوم کسان چې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کار لپاره راځي هغه په قتل رسول کیږي. ډاکټر ناکامورا عقیده لرله چې فقر او بیکاري خلک افراطیت ته کشوي او په افغانستان کې فقر د جنګ او افراطیت عمده دلیل دی. هغه باور لره چې د اشر کارونه یوه غریبه ټولنه له اقتصادي مشکلاتو څخه ژغورلی سي. هغه عموما خپله هم شاقه کارونه کول او د ننګرهار په 50 درجې ګرمۍ کې فزیکي کار کاوه. افغانستان کې یوې جاپاني خبریالې چې د ډاکټر ناکامورا سره یې نږدې اړیکې لرلې مرسل نومیږي. هغې د تولونیوز سره مرکه کې د ډاکټر ناکامورا په هکله وویل ښاغلي ناکامورا ډېر ښه عادتونه لرل، ډېرې خبرې یې نه خوښېدې او له خپل هیواد جاپان سره یې مینه نه لرل او دلیل یې هم دا و چې نوموړي به ویل افغانان تر هر چا مرستو ته اړتیا لري، زه باید د افغانانو سره د مرستې په موخه افغانستان کې واوسېږم. بالاخره د اهل کار او جاپاني الاصل افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا د جلال آباد په ښار کې 4 نامعلومو وسلوالو کسانو په قتل ورساوه. د وخت ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا د مړینې په هکله خواشیني څرګنده کړل او زیاته یې کړل تروریستانو یو ښکلی روح زموږ څخه واخیست، خو د هغه روښانه میراث او نه هېرېدونکی کارنامې به هیڅکله هم د افغانانو هیر نسی. د کاکا مراد 86 کلنه میرمن وایي ما غوښتل چې هغه په جاپان کې پاته سي، خو هغه له افغانستان، افغانانو او خپلو کارونو سره ډیره مینه لرله. دا په داسې حال کې ده چې تیتسو ناکامورا د 2019 میلادي کال د ډسمبر په 4 نیټه په جلال آباد ښار کې د 4 کلنۍ په عمر په قتل ورسید، خو تر اوسه یې عاملین نه دي په ډاګه سوي او د وخت حکومت هم پرې غوږ نه دی ګرولی. محمد اسماعیل وفا، سکون رادیو.